د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. یا ښځینه یې یا د یی تورې د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده دا یی توری دی. دا درې سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې یی توری داسې لیکل کیږي. ګورئ د یی توري ترڅنګ ټکي ټکي یی توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ښودل شوی. دا د دې لپاره چې د منځخالي یی توری داسې ډک کړئ. د یی توري شکل مو وپېژانده. اوس د یی په غږ خبرې کوو. ګورئ یی د څپلۍ په آخر کې د لیکل شوي یی توري غږ دی لکه څپلۍ. ته ووایه څپلۍ، بیا ووایه څپلۍ. ته اوس داسې نومونه واخله چې د یی توری یې په پای کې راشي. یی څپلۍ، یی کړکۍ، یی خولۍ. دغه یی به د یی په ډول لیکي، خو لولې به یی. ګورئ دا څپلۍ ده. دا څپلۍ تور رنګ لري. دا بند یې زیړبخون رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه څپلۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د څپلۍ په کلمه کې یو ځل د یی توری راغلی. څپلۍ. دلته د څپلۍ په کلمه کې یو ځل د یی توری راغلی دی. دغه سور د یی توری چې د ل له توري سره ګډ راغلی دی. ګورئ دلته هم څپلۍ لیکل شوي، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د څپلۍ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ اوس نو دا بې رنګه څپلۍ رنګوو. د دې ټکي پیل کوو. څپلۍ ته تور رنګ ورکوو. داسې. دغه بند ته یې زیړبخون رنګ ورکوو. شاباس، دغسې ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې یې لومړی یا اول یی توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي یی توری لیکل شوی دی. د یی په هر توري کې
سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي یی توري په سر یی توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ یی لیکل زده کوو. ډېر ښه. د یی توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د یی توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د څپلۍ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د څپلۍ کلمه لیکل شوې ده. د څپلۍ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د څ توري په سر کې. اوس د څپلۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین. د څپلۍ لیکل زده کوو. شاباس. مونږ څپلۍ لیکو. څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د یی توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي یی توري په سر د یی توري لیکل زده کړو. شاباس. یی توری لیکو. موږ د یی توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. یی توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د څپلۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د څپلۍ د هر یوې سپینې کلمې پر سر څپلۍ ولیکو. مونږ د څپلۍ لیکل یادوو. شاباس. څپلۍ لیکل یادوو. څپلۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د یی توری په خړ رنګ راغلی چې د سر یی توری یې تور دی. او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د څپلۍ د کلمو کتار دی چې د څپلۍ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د یی توری او د څپلۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. یی توری لیکو. د یی توری لیکل زده کوو. موږ یی توری لیکو. شاباس. موږ د څپلۍ لیکل زده کوو. مونږ څپلۍ لیکو. څپلۍ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د یی توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر یوه یی توري په سر د یی توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د یی توري لیکل زده کوو. یی توری دغسې لیکل کیږي.
موږ یی توری لیکو. موږ د یی توري لیکل زده کوو. یی توری دغسې لیکل کیږي. موږ یی توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د څپلۍ د کلمو کتار دی. اوس د څپلۍ د کلمې په سر لیکو چې د څپلۍ لیکل مو زده شي. آفرین، څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. څپلۍ لیکو. څپلۍ لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ یی توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې
څو ځله د یی توری لیکو چې د یی لیکل مو ښه یاد شي. موږ د یی توري لیکل زده کوو. یی توری دغسې لیکل کیږي. موږ یی توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ څپلۍ لیکل شوې. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د څپلۍ کلمه ولیکو چې د څپلۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. څپلۍ لیکو. د څپلۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د یی توری چې نوم یا ښځینه او داسې لیکل کیږي، او د څپلۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.